نن پاکستان د اقتصاد په داسې سخترینه طوفان کې راګیر دی چې د وتلو لار نه تر سترګو کېږي. د هیواد ټول عامه پورونه 288.8 میلیارده ډالرو ته رسیږي. که په عامه اصطلاح ووایو ټول پورونه 8 ټریلیونه پاکستاني کلدارې کېږي. د دې معنا دا شوه چې د هیواد 80% جی ډي پي خاص پورو ته ځانګړې شوې ده. فکر وکړئ په پاکستان کې هر کس چې 100 روپۍ ګټي او یا روپۍ د مخکینیو پورونو لپاره وقف شوي دي. د دې پورونو څخه 140 میلیارده ډالر د نړیوال بانک، چین او IMF څخه اخیستل شوي دي. پاته 50 ټریلیونه پاکستاني کلدارې خپل داخلي پورونه دي. د 2015 او 2024 کال په مالي بودیجه کې دولت د مخکینیو پورونو د اداینې لپاره 8.6 ټریلیونه پاکستاني کلدارې ځانګړې کړې وې. د دې معنا دا شوه چې په دې هیواد کې به د ملي بودیجې نیمایي برخه او یا هم د نیمایي څخه زیاته برخه پر ښوونځیو، روغتونونو، پرمختیایي پروژو او د خلکو لپاره نه مصرفیږي، بلکې دا بودیجه به نور د مخکینیو پورونو د اداینې لپاره کار کوي. د 2025 کال د مارچ تر پایه پورې د هیواد د پورونو اندازه 3.6 ټریلیونه پاکستاني کلدار ته رسیدلې وه. دا د تیر کال په پرتله 12.7% زیاتوالی ښیي. خو کیسه دلته نه خلاصېږي. حکومت د 2025 په جون کې د برېښنایي سکتور د ژغورلو لپاره 4.5 میلیارده ډالرو نوی لاسلیک وکړ. خو دا یوازې موقتي درمل دي. یوازې د سود د تادیې لپاره حکومت د 2025 د مارچ تر وروستیو پورې 4.4 ټریلیونه پاکستاني کلدارې چې په دې کې 5.4 ټریلیونه پاکستاني کلدارې داخلي پورونه وه ادا. د دې څخه دا معلومیږي چې د نوموړي هیواد دولتي بودیجه د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره نه ده، دا د مخکینیو پورونو د اداینې لپاره ده. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پور داسې جریان ته لوېدلی دی چې وتل به ترېنه سخت وي. دوی پور د دې لپاره اخلي چې مخکینی پور ورباندې ادا کړي. دوی د پور په زنځیر په داسې ډول تړلی دي چې خلاصېدل به سخت وي. که رښتینی اقتصادي بدلون را نشي نو د نن ورځې پورونه به د سبا نسل پرې کوي او دا نسل به د خپلو پلرونو د غلطیو بیه په خپله ورکړي.